دغه غربیان او دغه امریکنان د دغو دا کوشش دی چې په افغانستان کې هم دغسې یو سیکولر نظام راولي، دغه اسلام او حکومت سره جلا کړي، بیا به په مدرسو کې اسلامي د مدرسو خواخوا باندې به نه وي او دا اسلام به را محدودېږي. دا کوشش نن یې پښې د مځکې په سر باندې دي چې دغه پښې مځکې ته ورسېدلې او دا قانون یې درته تصویب کوي او دغه مجاهدین خدای ناخواسته کمزوري شي او دا جهاد کمزوري شي، بیا به بلکل داسې قانون راځي لکه نن چې په پاکستان کې دغه انګریزی قانون حاکم دی. د دې ما لیدلي تکمله د فتح الهند د شرح مسلم د مسلم شریف شرحه دغه مولانا تقي عثماني صاحب د دې پاکستان د قانون تشریح کړی ده چې پاکستان کې د ججانو قانون څنګه دی. دا د ججانو قانون بیخي غیر اسلامي قانون، هغه کې د شریعت خبره نشته. دا څنګه چې زموږ د شریعت قانون دی هغه قطعا نشته. بیا که تاسو مطالعه کول تاسو دا تکمله د فتح الملهم وګورئ د پاکستان قانون به در معلوم شي. که چېرې دغه بېدینانو په افغانستان کې یو وارې پښې لاندې شوه کړې بیا به دغسې قانون جوړوي لکه په ترکیه کې چې جوړ کړی دی یا یې په پاکستان کې جوړ کړی دی. ګورئ زموږ په افغانستان کې قانون اسلامي دی، حکومت اسلامي دی.